ها ودري یو زبردست ډبل او ماشاءالله دوا ماشاءالله ریکارډ دی. علیکم مرګورو د شپې 11 بجې دي تقریبا چې اوس راورسېدو. نن الیکشن هم اوس اوټ موټ هم د هلکانو واچو. ما په خپله سوراب ووټ کې ځای لري حالات هم داسې وو او سیده رالو سمندر له. موږ ځان سره نن یو هم سړی راوستی نادر خان زموږ استاد چې چا به موږ شکار راړولي. اوس یې درښیم دا دی دا یو میا مونی وایي در ښکاره که دا میا مونی د شپې تقریبا 11 بجې دې راورسېدو. نالۍ خوله کې لږه ډېر تکلیف و. څه دې ونیول؟ دا ټول د کنارې والا مې راوستي دي. دا هم د کنارې والا دی، هغه هم د کنارې والا دی او هغه هم د کنارې والا موسم خو زه سمندر والا شو. دا او دا د دې استاذ دی او دا د استاذ دی. سمندر په بیماری مخته کو سلور ګولې والی دي یو انجکشن هغه ریکارډ ملامات کنه اخر سمندر ته د خیر را ورسو. یو د ټول مخ کې را خلاصي سمندر ته. څنګه نظر څه مزه کوي هغه بیخي خبرې نه کوي جمله. دا زموږ استاد مې ونیول هغه سمندر کې پیله نادر استاد میا داسې راوړه او ماشاءالله زبردست نادر میا ونیوله. سړی لاړو شکاري شو. دا څنګه کولاوي پرېږدي خپله دقسې کوم پلت کوي په خپله وځي. یاره خو بس کمال دی وکړو دا د سمندر شکاري راوچت که ناده جانه څه دې نیولي. او ماشاءالله زبردست ډبلې کږې ماشاءالله ښکلي میان دي ونیول. څه شی دی وا ماشاءالله غټه کږه ده. یاره بس کږي دي بل شی نشته. دا د کنارې ملګري دي او دا میان په کناره هم لګي او دلته هم دیپ سره راغلي دي. پراټوره ناکام راویستله. हमारे पीछे वहाँ से यहाँ पर है कि ये लोग आज इधर हम यहाँ जा रहे हैं. हाँ बिल्कुल ये तुम्हारा विरासत है क्योंकि हमारा उस्ताद को कगा बहुत पसंद है. इसको हमारा उस्ताद जो है इसको बोलते हैं बस नूर सोनिश तक कगा भाई हम भाई तो किनारे वाला दे किनारे के ठोले दा कगे लगे तो कुदरत कार दे किस्ते के मरावस दिंदा कगे लगी बल शय ने लगी मखे डगी कड़ी दते वगोराय दो मखफल मखे डगी कड़ी असर दे मये ته لګې دل مدا مرغیره تر ټولې شوې دي. وای خوګ میا دي داسې میان دي لکه تیمورګر سیند کې چې 1992 کې ما داسې میان نیول. او ماشاءالله دوا تم د کنارې والا سره ځان کړی دی پوه شوې مرګری کړی دی. بل کنارې والا دی خیال دی لګړ بګړ لږ سیټ ته شه سړي چې راویسته وګوره ماشاءالله ماشاءالله هغه دانی وای ماشاءالله ډامه ده ښه لکه زبردست. یو غاړې ته چې کوم دی نه دغه لګي کږي هغه دی وګوره ریکارډ دې مات کړه کنه مې دې بدل کړو ډامه دې راویسته ماشاءالله دوا ها ودرې بنګړو بار एकदम ستړی کړم ځان زامنو داسې کوي د کنارو والا ریکارډ مات کړ. وای دا خلاصې څنګه اسانه ده ماشاءالله درې بیا وړاندې کړې خو ماشاءالله ریکارډ دې جوړ کو کګو کې برسات میں بالکل الګ هغه شی صابوړې غټ دی صابوړې غټ دی ظلم د کګو چو نادر ماشاءالله بالکل درې څلور سال درې او دوه راويستلې. وا قاری وا ټیټ شلکا قاری جانا خدا زبردست کنارے کی لالی ټیټ شا ټول کناري مو وای کنارے والے سمندر په مرز میں اخته کړی هم کوي زره وباسه سړي
यो जबरदस्त منم دی باډم کې وا باډم او بس بیا اے به نظر مو شانډي والا دوا مونږ پسوري نه کیږي کانټي دی ګورا काका अपना रेडी में 3 दिन बोले कग्गा बिरयानी استاد میان پخای لای خو صفاګي میان بیا به ورسته پخای د کوټه هوا نری شروع ده او د شپې 3 بجې دي خانه کې خیر ډکړې دا خو پاک کړه خمار موسم دی او مرغۍ را ته ډېر راټولې شوي دي دا هېر ګرده پوره علاقه ته ډکه ده او دا زمونږ شکار دی دا صرف د نادر دی دا هغه دی دې ځای کې زما لږ ښکاري نور مرغرو مخکې دی ښه ښکار مو وکړو ماشاءالله اوس میانو انتظار دی فرش تازه میان دي دې بېله مزه یاره منصفه سمندر کې چې میان ونیسي او پاخېږي هم د دې بېل خوند دي شپې 4 بجې دي استاد جي لګی دی میان پخوي د خیره دا یې راته ایښې دي کوټې هوا چلیږي ناستې لاړیان دي دا یو موده دی او سره بل موده دی نادر صاحب ماشاءالله مال یې ډېر نیولی داسې پسې دې ځوان دی او دا کې لږ زما ښکاري زه خو مایه ځای ته نیسم ستاسو مالونه پټ پناه دي فیسبوک هم ډک کړی جوړ دا خو صرف د نادر مال دی دې ځوان وهلی ده نیولی دی او دا تیلی کې یو 4-5 کیلو زما دی او دا زما دی بل دا خو د ده دی هغه ځوانانو مخکې پروت دی او اوس به د خیر روانېږو او میا خو ماشاءالله ډېره نیول ده پرچ کې پرته ده اوس دا نور سامان هم ورلږ ورخېجئ میان پرچ کې دي کې بر پروت دی نادر څه مزې وکړه سمندر کیارس دی ویل الټۍ لګي تندر دی اسمان دی څنګه روغ جوړ وختې الحمدلله ٹھیک ہے بالکل خسور کې سمندر خوند دی واغسته خوب دې پکې ډېر وکړه خوب مې برابر او بیا هم ټولو کې شکار ته ټیټ کړی شکار مې کړی دا مې ولې کګې مګې مې وایي موږ مایا ډېره وله ماشاءالله او سره میا دا شی دی دا میا کې نظر وای دا د مسجد کې راځي کړل نو دې کښتای کې څنګه روان دي دغه وخت را ډوډۍ د شپې 9:30 بجې او سره نه یې ترانه ودی د شپې ډېر کړي او سلام مسائل سیوال کښته دي ورځ به خیر دا ډرایور دی سبا ول رشقه چلاوله اوس کشته یې چلای اوس دا باندې خدای فضل کې کشته چلو دا کشته په دې پنکه باندې چلیږي دا پنکه تاویږي په تخکاری او دا ودا څه شلای دا سټرینګ او کټ کول دا کوي خدا لرګي دا کوم طرف ته وای باغه طرف باندې کیږي او دای स्ट्रिंग दे दा कटिंग वटिंग बदे कहीं